هره ګړۍ د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه تازه او کره خبرونه وڅارئ. له امنیتي او سیاسي بدلون نیولې تر ټولنیزو، کلتوري او اقتصادي مسایلو پورې موږ یې بې پرې او متوازن تر تاسو رسوو. هره ګړۍ له کندوز راډیو څخه. سلامونه او وخت مو په خیر. پام مو راوړم د کندوز راډیو د دې ساعت مهمو وروستۍ خبرونو ته. نن دوشنبه د تلې 23مه نیټه ده چې د 2015 کال د اکتوبر له 20مې نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه عبدالجلیل اسحاق وړاندې کوم. خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. په بغلان کې 2000 کورنۍ ته نوې برېښنا رسول شوې. په هیواد کې سږ کال د هندوانو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. اروپایي هیوادونه د ناقانونه مېشت افغانانو د بیرته ستنولو غوښتنه کوي. او د ټرمپ د تګلارو پر ضد په ټول امریکا کې لاریونونه شوي. اوس هم بشپړ خبرونه. په بغلان کې 2000 کورنۍ ته نوې برېښنا رسول شوې. د بغلان ولایتي مسؤلین وایي چې د پلخمري مرکزي بغلان، ډنډې غوري او دوشي ولسوالیو په بېلابېلو سیمو کې د برېښنا د پراختیا او پیاوړتیا په برخه کې پراخ کارونه کړي دي. د یاد ولایت د برېښنا ریاست رئیس سردار ولی حمزه ویلي چې یوازې په روان کال کې 2000 کورنۍ ته برېښنا رسولې او د بغلان په بېلابېلو ولسوالیو کې 24 ترانسفارمرونه نصب کړي دي. نوموړي زیاته کړې چې یا ترانسفارمرونه د ښار او ولسوالیو په هغه سیمو کې چې پخوا برېښنا محدوده لاسرسی درلود او یا یې برېښنا نه درلوده نصب شوي دي. په هیواد کې سږ کال د هندوانو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویلي چې سږ کال په ټول هیواد کې د هندوانو حاصلاتو له 1,322,000 میټریک ټنو څخه زیات شوي دي. د یاد وزارت په وینا د هندوانو زیات حاصلات په فراه، بلخ، هرات او بادغیس ولایتونو کې ترسره شوي دي. کرنې وزارت زیاته کړې روان کال د هیواد په کچه پر ټول ټال 28,880 هکټاره ځمکه کې هندوانې کرل شوي وي. اروپایي هیوادونه د ناقانونه مېشت افغانانو د بیرته ستنولو غوښتنه کوي. 19 اروپایي هیوادونه او ناروې له اروپایي کمیسیون غوښتي چې هغه افغانان چې په ناقانونه توګه په اروپا کې مېشت دي یا په خپله خوښه او یا هم په زوره بیرته افغانستان ته واستول شي. اوان که د دې لپاره له افغان حکومت سره خبرې هم پکار وي. دوی وایي له 2021 کال وروسته د اسلامي امارت تر واکمنۍ له امله د بیرته ستنولو رسمي تړون نشته چې دوی نه یوازې د افغانانو شړل ناشوني کړي پر جرمونو محکوم شوي، بلکې د اروپایي هیوادونو امنیت ته ګواښ او د پناه غوښتنې پر پالیسۍ د خلکو باور کمزوری کړی. او وروستۍ خبره ده چې د ټرمپ د تګلارو پر ضد په ټول امریکا کې لاریونونه شوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت پر تګلارو د معترضو وګړو لخوا د امریکا په ټولو ایالتونو کې له 2500 زیات لاریونونه ترسره شوي. د دغه لاریونونو ګډونوالو د هغو کړنو پر ضد خپل غږ اوچت کړی چې پکې د ټرمپ سیاسي مخالفینو ته د جنایي دوسیو جوړول، د کډوالۍ په چارو کې پوځي سخت دریځې او ښارونو ته د ملي ګارد ځواکونه استول شامل دي. د پولیسو د معلوماتو له مخې یوازې د نیویارک په 5 سیمو کې له 100,000 زیاتو کسانو په لاریونونو کې برخه اخیستې وه. همدارنګه د باسټن، فیلادلفیا، اتلانتا، دیونور، شیکاګو او سیاټل ښارونو کې هم زرګونه کسان راټول شوي وو. دا د دې مهال مهم او وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه. لوی الله مل شه.